زمونږ همدغه ده د قدم خیریه موسسې نه چې نور هم قدمونه واخلي. د هغې جملې څخه یو د یتیمانو تعلیمي او مالي کفالت حالات لیدلي چې هغه نه د ولس په غم کې، نه د یو مسلمان په غم کې، نه د کونډې په غم کې، نه د یتیم په غم کې. زره کې تقریبا 22,299 تنه د خپل کورونو بې ځای شوي د رسیدګي وشوله ټولو ولسونو ته په منظمه توګه باندې مرستې چې دی دا ورسېدلې. نو په دویم قدم کې څنګه دغه زلزله ځپلو دردېدلو یتیمانو د کونډو هغوی په غم کې دوی او هغې د سرپناه دپاره کوششونه کوي. الله دا فکرونه قبول کړي، دا خدمتونه او محبتونه قبول کړي. الله د خیر په کارونو کې موږ د یو بل معاون رحیم. قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ، تمه ده چې روغ به اوسېږئ. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، یو څه موده وړاندې په کونړ ولایت مزار دره کې ډېره شدیده زلزله وشوله چې ګڼ شمېر شهیدان دغه درې له لاسه ورکړل او ډېری کورونه وران شولو. مونږ هم نن راغلي یو، خوشبختانه به وایم دا یو نیک قدم دی. د صدروالو کلي ته راغلي یو. په دغه کلي کې تقریبا داسې تر 15-40 شاوخوا کورونو پورې کورونه چې دي دغه وران شوي دي. د امریکا کې او بریتانیا کې هغه مسلمانان وروڼه زموږ او ستاسو هلته چې اوسېږي ژوند کوي، د هغوی په مالي مرسته باندې او په افغانستان کې د قدم خیریه او تعلیمي موسسې په همکارۍ باندې دغه خلکو لپاره د کورونو افتتاح ده. یو اندازه کورونه ورته د یادې موسسې په همکارۍ باندې او په امریکا او بریتانیا کې د هغو مسلمانانو وروڼو په مالي لګښت باندې جوړیږي. ورځو د افتتاح په لور باندې تاسو راسره وګورئ چې دغه کورونه په کوم معیار باندې جوړیږي، څنګه جوړیږي او کومو خلکو لپاره جوړیږي. له موږ سره اوسئ. الحمدلله د ډېرو کلونو رادېخوا په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي. البته ډېر برخو کې فعالیت کوي، خو زه غواړم چې مختصر په یو څو موضوعګانو باندې بحث وکړم چې په کومو برخو کې موږ فعالیتونه کوو. د هغې جملې څخه یو د یتیمانو تعلیمي او مالي کفالت. موږ سره ډېره داسې یتیمان دي چې هغوی د تعلیم وس نه وي. موږ ورته د تعلیم زمینه برابروو، تعلیم زمینې سره سره ورته مالي کفالت هم په غاړه اخلو. دغه کوم غم او کوم مصیبت چې زموږ او ستاسو د ولسونو ته قومونو ته ورسېدو، دا ډېر لوی غم. خو د دې خلکو، د دې مؤسساتو، د دې اهل خیرو او زموږ د دې اسلامي نظام او د امارت اسلامي او د دې تمامو مسؤلینو منصوبینو په هلو ځلو په منډو کوششونو او د دوی بې سرپناه شوي دي، شهیدان شوي دي، زنانه یې کونډې شوي دي، ماشومان یتیمان شوي دي. د هغې په خدمت کې چې دوی کوم اقدام کړی دی د هغې مننه کوو. الله رب العالمین دې دوی ته مزید توفیق ورکړي او الله دې د دوی د ټولو حفاظت وکړي او د دوی ټولو کارکوونکو د رئیس صاحب په شمول دې مزید توفیق الله رب العالمین دوی ته ورکړي. دغسې خدمات په دویم قدم کې زما عزتمندو اسلامي نظام د الله رب العالمین په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی او د دې احساس او د دې پته هر هغه چاته لګېږي چې کله
د هغه نظامونو حالات لیدلي چې هغه نه د ولس په غم کې، نه د یو مسلمان په غم کې، نه د کونډې په غم کې، نه د یتیم په غم کې. زما د ټول اسلامي نظام چې الحمدلله د خلفای راشدینو په قدم باندې قدم ایښی دی، څنګه چې هغوی د خپل ولس احوال د معلومولو لپاره ګرځېدل شپه او ورځ، د هغې احوال یې معلومول، د هغې مشکلات یې درک کول، د هغې د مشکلاتو لپاره یې د حل لارې کتلې. همدغه شان زموږ او ستاسې اسلامي نظام چې الله رب العالمین په موږ او تاسې دورولی دی، د دغه اسلامي نظام همدغه نقش و قدم باندې روان دی او د خپل ولس په هر وخت کې د دغه خپل ولس د حالاتو نه ځان خبروي. او دغه نږدې وخت کې تاسو د دغه حادثې شاهدان شئ ټول، په دې کې چې د اسلامي نظام مشرانو د وزیرانو نه نیولې تر عسکره پورې، رئیس صاحبانو، ولسوال صاحبانو او هر یو د اسلامي نظام وګړي کومه قرباني چې ورکړله زما د کومو د هغې باندې دوست لا ځکه چې دشمن هم اقرار کوي والفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت دا ده چې دشمن په هغې باندې ګواهي وشوله. ټولو ولسونو ته په منظمه توګه باندې مرستې چې دی دا ورسېدلې. نو په دویم قدم کې اسلامي امارت هوډ درلوده چې دې ولسونو ته، دې زلزله ځپلو ته، دې متاثرینو ته په اساسي توګه باندې سرپناوي او کورونه جوړ کړي. نو په دغه سلسله کې د اسلامي امارت د محترم والي صاحب د خوا نه یوه کمیټې چې ده دا تشکیل شوله او دغه مسؤلیت چې دی دا د دغې کمیټۍ په غاړه باندې ورواچول شو چې د هغې د نګاه نه شهرسازۍ رئیس صاحب خبره وکړله چې د ډېرو خیره بنسټونو سره د رابطو په وجه باندې او د هغوی سره د تعلقاتو په وجه باندې یوه نقشه چې دی دا ترتیب شوله. موږ لازم وګڼل چې دغه نقشه به ټول خیریه بنسټونه او ټول شرکتونه چې دی دغه به تطبیقوي چې سبا نه د چا د نیوکې سبب ونه ګرځي. البته موږ په ابتدا کې 4 نقشې چې دی دا هم ترتیب کړلې، خو بیا چې کله مشران کېناستل ویل چې دغه فیصله چې ده دغه فیصله موږ په 2 نقشو کړو. د هغه فامیلونو دپاره چې هغې فامیلونو تعداد د 10 نه ښکته د هغوی دپاره هم 2 طاقه نقشه چې ده دا په نظر کې ونیوله. د هغه فامیل لپاره چې د هغوی تعداد د 10 نه پورته وي او په 2 اطاقو کې ګزاره نه کېږي، د هغوی دپاره موږ 3 اطاقه نقشه په نظر کې ونیوله چې طرز العمل او بیکیو چې کومه ده دا یې هغه شرکتونو ته ورکړی شي. په بشپړ ډول هغه له منځه تللي او په دغه زلزله کې تقریبا 32,299 تنه د خپل کورونو بې ځای شوي، مختلف بېلابېلو کلونه او تقریبا 1,240 تنه هېوادوال شهیدان شوي دي. الله رب العزت دې درجې بلندې. تقریبا 1,240 تنه شهیدان شوي دي، 1,309 تنه زخمیان لرو. او په دغه پیښه کې مو په زیاته اندازه چې شمېر تقریبا 4,159 حیوانات تلف شوي دي او تقریبا 112 بابا غټ او واړه مسجدونه او جوماتونه تخریب شوي دي او 250 هکتاره زراعتي ځمکه په مکمل ډول له منځه تللې ده. د یادې شوې زراعتي ځمکې کانالونه او سربندونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. دا زموږ د نورګل ولسوالۍ د نفس سره پورې د مزار درې او د ماماګور درې د ټولو جاني او مالي اختلافاتو ځپلو دردېدلو یتیمانو د کونډو هغوی په غم کې دوی او هغې د سرپناه دپاره کوښښونه کوي او هغه چا نه مننه کوم چې هغوی په بهر ملکونو کې پراته دي، افغانان دي، مسلمانان دي او زمونږ هغوی سره غم او درد دی او موږ سره مرسته کوي. د دغه مؤسساتو یا د خیریات بنسټونو په واسطه باندې نو موږ د دغه خارج ملکونو پراته مسلمانانو افغانانو ته غږ کوو چې موږ ته دغه مرستې زیاتې کړئ. ستاسې نه به هیڅ نه کمیږي، خو موږ ته ډېر زیات فایدې رسوي.
نو تاسې هم موږ سره نور مرسته زیاته کوئ. الرحمن الرحیم. نوم مې کریم الله صافی دی، د قدم خیریه او تعلیمي مؤسسې مسؤل یم په افغانستان کې. دغه کورونه چې نن تاسو د افتتاح مراسم ولیدل، دا به انشاءالله چې په تعداد د 10 کورونه دي او دا به زیاتیږي. انشاءالله چې دا به د دې تعداد به زیاتیږي، د 10 نه 15 ته به خیږي او دا به په تقریبا په 1.5 میاشت کې دغه ټول ساختماني کارونه په مخ ځي او خلاصیږي به انشاءالله. 1.5 میاشت بعد به همدغسې یو بله اختتامیه غونډه لرو چې دغه کورونه به دغه شهیدانو ورثو ته تسلیمیږي. د دغې 10 کورونو عمومي کوم یو بجټ چې دی د دغې پروژې دپاره منظور شوی دی تقریبا دا $1,00,000 دی. ثانیاً ستاسو د پوښتنې په جواب کې چې دې وخت کې مونږ د قدم مؤسسې چې دا کم د خیر قدم ایښی دی چې یو څو بابه کورونه بنیادي 10 پورې کېدای شي مخکې هم دوی ته امکانات برابر شي نور هم جوړ کړي. 10 پورې کورونه دې ځای کې بنیادي جوړوي چې زمونږ کومه د حکومت نقشه ده د هغې مطابق زمونږ د ټولو خیریه بنسټونو نه او د اهل خیر نه او د ټولو تاجرانو نه او بلکې د ټولو مسلمانانو نه دا مطالبه ده چې د دغه خیر په کار کې هغوی هم قدم واخلي او راشي او د ولس او د مسلمانانو د غازي ستونزه چې د سرپناه ده د هغې په حل کې کوشش وکړي. الله د خیر وکړي. کورونو د جوړولو سلسله چې ده د اسلامي امارت د خوا نه او د مختلفو شرکتونو د خوا نه او د خیریه بنسټونو د خوا نه روانه ده او د دې دپاره یوه کمیټه تشکیل شوې ده. د دې دپاره خپل موظف کسان دي چې وخت په وخت د دوی د کارونو نظارت کوي او نقشې ورته ورکول شوي دي. د نقشې او د طرز العمل مطابق چې دوی د کارونو بررسي کیږي او د هغې نظارت کیږي او کوم ځای کې نیمګړتیا یې هغه اصلاح کیږي. او نن دغه موږ د دې صحنې شاهد حال یو چې د قدم موسسې د خوا نه کوم 10 کورونه چې جوړیږي د هغې افتتاح کوو. افتتاح مو کړله او انشاءالله د دوی دا کارونه به هم د اسلامي امارت د چارواکو او مسؤلینو د خوا نه د کمیټې د خوا نه بیا نظارت هر څوک چې کوم بنسټ یا کوم خیریه بنسټ یا تجارانې هغې چې کوم آبادي کوي هغې اول کمیټې څخه هماهنګي کوي، بیا هغې زموږ نه نقشه غواړي. نقشه چې کومه ده شهرسازۍ ریاست د کور جوړولو ریاست د خوا نه ترتیب شوې ده چې الحمدلله ډېر په ښه نقشه جوړه شوې ده. نو په هماغه نقشه باندې بیا موږ نقشه هغې ته ورکوو، په هغې باندې بیا ټول بنسټونه مکلف دي تجاران چې په هماغه نقشه باندې کار وکړي. د هغه نقشې لپاره بیا موږ خپل انجینر صاحبان هغه موظف کړي چې د هغې نه وخت په وخت باندې نظارت کوي او په کارونه په ښه کیفیت باندې او په اعلی کیفیت باندې روان دي. موږ وخت په وخت نظارت کوو. اول کې تاسو د ټولو نه مننه کوم مرګ صاحب. نو یقینا چې ولسونه خو موږ د اولې ورځې نه دلته موجود یو او دا چې اولې ضرورتونه هم پوره شو، اوس اساسي کورونه هم جوړېږي، سړکونه هم جوړېږي. ډېر زیات خوښ دي او خوشحاله دي ولسونه، به دعاګانې کوي. د مؤسسې نه خو موږ ډېره مننه کوو د ولس په نمایندګۍ کې او ولسونه هم ډېر زیات خوشحاله دي او غوښتنه هم زموږ همدغه ده د قدم خیریه مؤسسې نه چې نور هم قدمونه واخلي، په یو قدم باندې اکتفا ونه کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو را سره د ویډیو د پیل نه تر پایه پورې ولیدل واورېدل چې دغه د کومو کورونو افتتاح چې شو، دا په کوم شکل باندې جوړیږي، څومره کورونه به جوړیږي او چا چاته به سپارل کیږي. موږ به بیا هم راځو، یوه ویډیو به ستاسو لپاره په دغه کورونو بیا هم جوړو او خدای وکړي چې دا ویډیو را سره تاسو د پیل نه تر پایه پورې کتلي اوسي، لیدلي مو اوسي او کتلي مو وي چې په دغه ځای کې کومه د کورونو افتتاح چې وه یا د کومه د کورونو جوړولو هغه مراسم چې وو دا هم راسره ټول لیدلي اوسي. بیا هم یادونه کومه چې دغه کورونه په امریکا او بریتانیا کې د هغه افغانانو لخوا یا د هغه افغانانو په مرسته باندې جوړیږي چې هلته د مسافرۍ ورځې شپې تېروي. په دې هیله چې خپرونه راسره تر پایه پورې لیدلي تر بیا ښې چارې ښه وخت.